بعضې داسې ارمانونه دي چې د قیامت په ورځ باندې انسان ارمان کوي، افسوس به کوي چې کاش دا کار مې نه وی کړی. 5 داسې ارمانونه دي چې انسان به د قیامت په ورځ باندې افسوس کوي، ارمان به کوي چې کاش دا کار زما نه وی شوی او دا کار ما نه وی کړی. خو الله رب العالمین مونږ تاسو ته دا خبره ختمه کړې ده او فرمایلی دی راته چې انسان په سورة الفجر کې الله رب العالمین فرمایي چې په ورځ د قیامت باندې به انسان ارمان کوي چې کاش دا کار ما نه وی کړی. الله وی دوی به بیا وی چې کاش دا کار مې کړی وی، خو الله وی دوی دا سوچونه او ارمانونه بیا دوی ته فایده نه ورکوي. هغه ارمانونه چې انسان د قیامت په ورځ باندې کوي، هغه کوم یو دی سورة عما يتساءلون کې نبا کې الله رب العالمین د 18 سپاره کې فرمایي چې انسان به د قیامت په ورځ باندې یو ارمان دا کوي چې یا لیتنی کنت ترابا. انسان به ارمان وکړي چې کاش چې زه خاورې وي، انسان نه پیدا شوی، ځمکې ته نه وی راغلی، الله نافرماني مې نه وی کړې، ولې عذابونه به ویني، تکالیف به ویني. الله موږ ته خلاصه کړې ده، خبره کړې ده، خبرداری را کړې ده راته چې بیا به انسان ارمان کوي، ارزو به کوي، خو هغې ته به څه فایده نه ورکوي. بل انسان چې کله ارمان کوي او ارزو کوي د قیامت په ورځ باندې، هغه به دې کوي چې یا لیتنی قدمت لحیاتي، کاش ما د دې زندګۍ دپاره هغې د زندګۍ نه څه توخه رالیږلی وی، څه نیک اعمال مې کړی. انسانان غافله دي د الله د بندګۍ نه، د الله د عبادت نه، او دې ته سوچ نه کوي، فکر یې نشته ورته. د وجې نه حدیث کې هم راځي چې نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحة والفراغ. دو نعمتونه داسې دي چې ډېر انسانان په دې کې غافله دي، د دې نه فایده نه اخلي. یو صحت دی او بل فراغتیا ده چې انسان فارغ وي. دویم ارزو چې انسان کوي څه وایي یا لیتنی قدمت لحیاتي، کاش افسوس ارمان دی چې ما د دې زندګۍ دپاره په هغې زندګۍ کې څه توخه رالیږلی وی، نیک اعمال مې کړی وی، منځونه مې کړی وی، صدقات مې کړی وی، حج مې کړی وی، د مسلمان سره مې ښېګړه کړې وی، په خپل دین باندې مې عمل کړی وی. والله وایي چې دغه ارزو ده بیا به دوی ته فایده نه ورکوي. بل ارزو چې انسان کوي د قیامت په ورځ باندې افسوس به کوي او هغه به دوی ته فایده نه ورکوي، هغه څه شی ده، هغه دا ده چې دا انسان به ووایي چې یا لیتنی لم اوته کتابیه، های افسوس دی چې ما ته زما عملنامه نه وی راکړی شوې. دا ولې د افسوس کوي؟ افسوس وجه دا ده چې د انسان په دنیا کې د الله نه بغاوت کړی دی، باغي د الله په زندګۍ کې د الله په امانت کې خیانت کړی دی، هغه څه چې الله رب العالمین دا بنده دې لپاره پیدا کړی هغې نه دي کړي. افسوس وکړي چې کله ته عملنامه ورکولی کېږي. سورة الانشقاق کې، سورة الانفطار کې الله رب العالمین د قیامت هغه منظرکشي کړې ده. رب العالمین وایي چاته چې بخیل اس باندې عملنامه ورکړی شي، الله وایي د سره به حساب اسان حساب وکړی شي. او هر هغه څوک چې هغې ته الله رب العالمین عملنامه په ګس لاس باندې ورکړي، دوی به وایي یقول یا لیتنی، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، کاش چې ما ته عملنامه نه وی راکړی شوې. بل ارزو او ارمان چې انسان کوي هغه ده چې یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول. انسان به وایي د قیامت په ورځ باندې چې کله دا حالت سخت وګوري چې های افسوس کاش چې موږ د الله رب العالمین او د الله د رسول اطاعت او فرمانبرداري کړی. که موږ وګورو زموږ عام محضر کې عام خلک د الله د دین سره دشمني کوي، د الله د دین د نبی د سنتو سره دشمني کوي، د الله د دین سره دشمني کوي، قرآن سره دشمني کوي، حدیث سره دشمني کوي. دا خلک به د الله رب العالمین مخې ته بیا ودرېږي، وایي به چې کاش موږ د الله او د الله د رسول تابعداري کړی. محترمو نن هم وخت دی، وخت تېر نه دی چې موږ دې ته وګورو، سوچ وکړو، په دې کې فکر وکړو چې موږ الله د څه دپاره رالیږلي او موږ یې څه کوو. بله ارزو چې انسان به کوي د قیامت په ورځ باندې هغه دا ده چې انسان به وایي چې یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیل، آی افسوس کاش ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه لار نیولې وی، د الله په دین باندې تللی وی، د الله د نبي اطاعت مې کړی وی. خو دغه ارزوګانې بیا ما تا ته فایده نه راکوي. بل ارزو چې انسان یې کوي هغه ده انسان به وایي چې یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، های افسوس ارمان چې زه د نیکانو سره وی، د امام مؤمنانو سره وی، الله د نبی د وارثانو سره وی، د الله په دین باندې روان وی، د الله د رسول په لاره باندې روان وی. وایي به چې یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، نو زه هم نن کامیاب لکه څنګه چې دوی کامیاب دي په کامیابۍ لوی سره. محترمو سوچ پکار دی، فکر پکار دی په دې کارونو کې چې ما او تاسو به ارزو کو، ارمان کو، او بیا هغه ارمان او ارزو ما ته فایده نه راکوي. نو باید موږ په دې زندګۍ کې دلته چې نن موږ ژوندي باید د دې نه فایده واخلو، د زندګي کارآمد کو او د الله رب العالمین مخې ته موږ اوچتې سترګې ودرېږو، نه دا چې موږ سترګې ښکته کړي. د دې وجې نه یو قول هم دی چې حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا،
ځان سره حساب وکړه. مخکې د دې نه چې تا سره حساب کتاب کېدلی شي ځان برابر کړه، هوم ورک وکړه چې سبا تا سره څوک حساب کتاب کوي نو باید چې ته ذهنن او جسمانن دواړه تیار. وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا، خپل اعمال وتله مخکې د دې نه چې ستا اعمال تللی کېږي. سوچ وکړه، حساب وکړه د ځان سره چې زما زندګي په دین کې ډېره ده که په دنیا کې، او بیا چې په دنیا کې د دنیا مقصد مونږ څه دی؟ آیا دا دنیا د دې لپاره ګټم چې دین پې وکړم که نه؟ مقصد مې دنیا ده. دا هم سوچ وکړه. دا سوچ وکړه چې په ورځ کې زه د الله رب العالمین هغه بندګي کوم که نه کوم، هغه فرض لمونځ کوم که نه کوم، تلاوت کوم که نه کوم، مسلمان ته تکلیف ورکوم که مسلمان سره خیرخواهي کوم، هغه د خپلو بچو تربیت په صحیح طریقې سره کوم که نه کوم، په خپل کور کې مور او پلار سره زما تعامل څنګه دی، ښه دی که بد دی؟ سوچ وکړه. دغه دین دی، دا د دین نه چور دی. نو که چېرته نن ته په خپل حساب باندې برابر وي، په حساب کې دې کوتاهي نه وه، اعمال دې برابر نو سبا به د الله رب العالمین مخې ته اوچتې سترګې ولاړ. او که چېرته نن ته د ځان سره حساب نشي کولی نو په دې باندې سوچ وکړه چې د الله رب العالمین سره به ستا حساب څنګه وي.